سلامونه او نیکی هیلې ټولو افغانانو ته. افغانان ورونو زما نننی لایف صرف په ملي بیرغ باندې دی چې پرون د طالب په نوم باندې یو پردی جاسوس تللی دی په افغانستان کې د یو دوکان نه بیرغ را لرې کړی. هغه ویډیوګانې به تاسې کتلي. ما ته بل ورځ چا یوه پوښتنه وکړه وایي چې دا جبهه مقاومت څوک مضبوطوي؟ مال طالبان یې مضبوطوي. ویلې ولې؟ مال ځکه طالبان هغه کارونه کوي چې غواړي چې په زور روانې دغه ولس ودرېږي د جبهه مقاومت سره، دغه د ولس ودرېږي د طالب په مقابل کې. مالې ګورې صفر یک کې ته د طالبانو ته دا خبره کوم، زه دله صفا صفا خبر کوم. ما همیشه تاسې ته صفا خبرې کړي. ما تېر جمهوریت کې هم خبرې کړي، چا به نه منلې. اوس ټول ټلیفونونه کوي پاچا صاحب ستا خبرې خو ولا ټولې صحیح وي. تاسې ته هم ویم طالبانو واورئ، دا صفر یک کې ته هم د خپلو صفونو نه لرې کوي. پردي جاسوسان، پردي د استخباراتو خلک ستاسې په صفونو کې شته. که غواړئ چې دلته پاتې شي حکومت وکوي، د خپلو صفونو نه هم دا د پردي جاسوسان، دا د سی ای ای د آی اس آی ایجنټان هم وباسئ. خبرې ښه په دا غوږونه موږ یې درته ویو، خدای دې که چې بیخي ونه منئ تاسې دا خبره. تاسې راځئ، ستاسې د دې ملي بیرغ سره ولې دښمني ده؟ تاسې نه پوښتنه کوم طالبانو څه دښمني ده دا ملي بیرغ؟ دا ملي بیرغ د امریکې دی، د برطانیې دی، د روس دی، د چین دی، د چا دی؟ دا خو د دې ولس ملي بیرغ دی که نه؟ چې ته ماته وایې چې یاره د دې بیرغ لاندې زه وژل شوی یم، نو بیا داسې چل وکړه، مهرباني وکړه چې د امریکایانو نه څومره سلاګانې، هلیکاپټرې، سړکونه، ارګ دې ټولو ته اور ور واچوه او ویسېده او ختم یې کړه. بیا به ووایو چې یاره بس بالکل بیا ملي بیرغ مه منه، ځکه چې په هغه ټوپک باندې ته ایشتل شوی چې هغه ټوپک ستا څنګ ته پروت دی، ته ورته تیل ورکوې او مالش کوې. هغه ټانګونو باندې چې ته ایشتل شوی د هغې ساتل ته کې، هغه هلیکاپټرې چې ته پې تا باندې بمباري شوي هغه ته ساتي، هغه ارګ چې ته وایې چې دا د امریکایانو جوړ کړی ار دی، په هغې کې ته اوسېږي، ډوډۍ پکې خوري. دغه لرې که بیا ملي بیرغ دغه که خلک د ولږې نه مري، ته راځې زما د ملي بیرغ پسې ځې راغسې. دا کومه دښمني ده ستا د ولس سره؟ یعنې د دې نه خو دا معلومیږي چې تاسې 50-60 طالبان هم مسلمانان هستئ، هم افغانان هستئ، هم ولس هستئ، هم د اسلام ټیکهداران هستئ. دا نور افغانان بیخي د سړي بچي نه دي، بیخي تاسې سره سړي بچي نه ښکاري. یعنې تاسې همدغه فکر، تاسې ته ما مثالونه درکړه چې ګوره هغه خلقیانو دا غلطیانې وکړي، ټول خلقیان یو لک نه وو، هغې هم دغه شان دي کارونه کول. لاړ وروره خدای مهربانه ملي بیرغ بدل کو، خپلې وروره فرمانونه بیا رسته، لاړ حکومت یې ختم شو. مجاهدینو هم دا کارونه وکول، تاسې هم اوس دا کارونه کوئ. تاسې چېرته موږ ته پل جوړ کوئ، مکتب جوړ کوئ، جومات جوړ کوئ، خلک په ګېډه ماړه کوئ. د ملي بیرغ سره ستاسې څه دښمني ده؟ ښه درته معلومات دی چې ملي بیرغ ټول افغانان ملي بیرغ غواړي، ملي بیرغ نه تېرېږي، ملي شی نه غواړي. تاسې راځئ ورور صاحب میران په دوکان کې لګېدلی، ملي بیرغ یې په کور لګېدلی، دا خو یو ویډیو نه مې راځي. دا خدای چې افغانانو زه تاسې باندې دا قضاوت پرېږدم، د روژې میاشت ده، د پاکستان نه ټرک راځي، ټرک په هغې د پاکستان بیرغ لګېدلی، یو طالب یا خوا کوي، هغه طالب ته دا طالبان سزا ورکوي، په صحیح استادو کې د وظیفې نه لرې کوي، او ذبیح الله مجاهد او دا نور وروره د پاکستان نه بخښنه غواړي چې یاره دا غلط کار شوی، او په خپل ملي بیرغ باندې خپل وروڼه شهیدان کړه، خپل افغانان یې په شهیدان کړه. په دغه خوست کې په دې ملي بیرغ باندې خپل افغانان یې بېعزته کړه، د آیا د عزت خلک همدغه د خوست والي هغه ملي بیرغونه یې ورته په خوله کې ورکړه، په چا یې سر کل کو، په چا باندې برېت یې ووالي. دا اسلام دی؟ دا ستاسې انصاف دی؟ هغه پاکستان چې په تاسې هغه په دې خوست کې دغه بمباري وکړه، زمونږ په لسهاو ماشومان او زنانه او بېګناه افغانان پښتانه شهیدان کړه، زمونږ مېلمانه یې شهیدان کړه. هغه مېلمانه چې ملا عمر صاحب په یو بن لادن باندې ټول حکومت ختم کو، مګر نن د پاکستان ریاست ستا په وطن کې، ستا په افغانستان کې بمباري کوي، د ملا عمر صاحب، ملا یعقوب صاحب ورک دی، دره کې نه لګي. نو بیا ولې په 2001 کې په بن لادن باندې غیرت کوو، په عرب باندې غیرت کوئ، په دې خپلو افغانانو په خپلو پښتنو باندې غیرت نه کوئ چې په خوست کې راته د وزیرستان نه زموږ راغلي مېلمانو په هغې باندې بمباري وکړه، په دې غیرت نه کوئ، او په یو بن لادن باندې تاسې غیرت وکړو. ملي بیرغ د هر یو افغان سره کرښه ده. که ته ما باندې په دا کفن دې را باندې په زور منې، نو دا به بیا د وحشت، د ظلم، د ناروا کار به ته په ما باندې ومنې.
که په دې وانې منې خو ښکاره خبره وه چې په زور یې در وانې منم افغانانو زه 80,000 طالبان کې یو موږ مسلمانان یو تاسې بیخي نه مسلمانان هستئ او نه افغانان هستئ او که نه دا خبره صفا کوئ کله به لویه جرګه راغواړو لویه جرګې ته منتظره ده چې لویه جرګه راغواړه چې دا خبره یو طرف ته شي که نه ولې منافقت ولې دروغ وایي دې ولس ته ولې دې ملي شیانو پسې تاسې راغستې ده نن تا ګیره په چا کله کړه ملي ګیره چا کله کړې ګیره پرېږده ملي بیرغ لرې کړه او سیا مهربانه سازندهو پسې مې راغستې ده او خپل هم دومره موبایلونه لاس کې نیولي دومره موبایلونه یوټیوب پکې شته فیسبوک پکې شته ټیک ټاک پکې شته دی هر لوبه پکې شته خپل هم پکې سندرې لګولي د بل چا ورور سیا مهربانه یو سازنده چې د ډول مول راغستې هغې پسې مې راغستې ده ګیروالا پسې مې راغستې ده ملي بیرغ پسې مې راغستې ده دا ملي بیرغ خو د ولس بیرغ دی دا خو ستا د پلار نیکه بیرغ دی دا خو زما د پلار نیکه بیرغ دی ستا بیرغ ته زه احترام لرم زه ورته یم چې دا د فتح بیرغ دی مګر زموږ ملي بیرغ دغه دی دغه چې منې ګله افغان یې که دا نه منې افغان نه یې هېڅ ورور درته نه ویم هېڅ ستا په مقابل کې زه ګوره د سړی نه منفي تبلیغاتو والا نه یم دقلته مخامخ خبره کوم په دې لایف کې د زړه نه مې د تازه روجي چې خدایه چې طالبان د ملي بیرغ نه مني رب العالمین د دې روجې په خاطر وانې تی د حکومت وروره ختم کړي زما صفا خبرې کړي نور منفي تبلیغات نه کومه ځکه په افغانستان کې موږ جنګ نه غواړو نور نه غواړو چې زموږ میندې نورې تباه او برباد شي هغه خویندې میندې په بورکو کې ناستي د یو وخت د ډوډۍ درک نه لګي په قطارونو کې نه ناستي ستا 250 ملکونو ته شکست ده چې ته خپلو خویندو میندو ته ډوډۍ نشي ورکولی دلته به دې سیا مهربان یو سڼور به دې راوچتېږي زما ملي بیرغ به خوا کوي یو سڼور چې په مونځ باندې به نه پوهېږي هغه به راځي دلته وروره سیا مهربان هغه به راځي زما ملي بیرغ به زما دوکان ته زما راننوځي او دا کارونه به کوي دا کم غیرت او دا کم دغه دی موږ تاسې نه ملا برادر صاحب پوښتنه کوو موږ تا نه ذبیح الله مجاهد صاحب پوښتنه کوو موږ نورو د ملا هیبت الله نه چې اوس موږ کله به دا راپیدا کېږي چې په سترګو باندې وګورو تاسې نه دا پوښتنه کوو چې د خدای په لحاظ باندې د خدای په لحاظ دا ولس نور مه کړوئ دا ولس د خپل مقابل کې مه راوچتوئ ملي بیرغ د سره کرښه ده ملي بیرغ د ولس بیرغ دی ملي بیرغ د افغانانو بیرغ دی څوک چې ملي بیرغ نه مني نه افغان دی نه ورته موږ ورور یو نه د افغانستان دی صفا خبره دا ده کپنونه مپنونه دي په موږ باندې مه منه په ملي بیرغونو باندې ولې دا خپل په کلمه دې په لیکل شوی په دغه بیرغ باندې په زوره خلکو ته کنځلې کې ولې دا د خلکو زړونه ازاروئ ولې دا داسې کارونه کوئ چې د ولس احساسات راوپاروئ ولې د ولس پسې تاسې راغستې ده ولې د ولس تباهي بربادۍ پسې تاسې راغستې ده که داسې خبرې شي د خدای بلا نیوکې د دې په تاسې وکړم تاسې به په جمهوریت کې ویلې په جمهوریت کې هم دا ویلې چې د فلاني بچي بار دي د اشرف غني بچي په امریکا کې دي د بستاني په دوبۍ کې دي د بل په لندن کې دي ستاسې فامیلونه چېرته دي 95% ستاسې فامیلونه په خارج کې دي راولئ دا خپل فامیلونه هم د افغانستان ته که نه راولئ چې معلومات یې وشي نو دا نیوکې خو ډېرې اسانه دي په همدغه ار کې چې تاسې ناست هستئ ستاسې د طالبانو موږ سره سکرین شاټ شته دی د غټو چارواکو چې اوس په وزارتونو باندې دي ویلې په دې ار کې ویلې دغه جوړه شوې ده اشرف غني ویلې کلیسا جوړه کړې ده هغه یې جومات جوړ کړی دی ورته کړي اوس ما ته وښیه کلیسا په دې ار کې شته دی شته دی هغه کلیسا چې تاسې ورته ویلې کلیسا دغه طالبان خو په دې ار کې ګرځي خبره دا ده چې ولې د ولس احساساتو څخه تاسې لوبې کوئ صفا خبره ده صفا او په دې ښه پوهېږئ چې 50-60 طالبان کې به یا 10,000 یا 15,000 به دا به ملي بیرغ نه مني دا نور ټول مني او نور ټول ولس یې مني نو بیا چې ته ملي بیرغ نه مني بیا ما ته د لنډغر خبرې مه کوه بیا ما ته لنډغر او ته یو شی چې ملي بیرغ زما نه مني ځکه هغه زما افغانیت نه مني زما ملي بیرغ نه مني تاسې خو په زوره غواړئ چې دا خلک ستاسې په مقابل کې راوچت شي تاسې خو په زوره غواړئ چې دغه ولس تاسې د خپل دشمن کوي تاسې خو په زوره غواړئ چې ولس تاسې په خلاف باندې شي دا کم انصاف دی دا کم افغانیت دی دا کمه پښتو ده چې د امریکایانو مسله سلا ساتم او خپل ملي بیرغ خوا کوم که تاسې چېرته په ولس باندې کار کول تاسو غوښتې یاره چې د ولس د سره مینه محبت وکړي تاسې د بیرغ پر څه کار دی د کم ملکونو بیرغونه بدلېږي چې زموږ بیرغ تاسې به هر یو تنظیم به راځئ دلته چې مهربانه او دلته به بیرغونه بدلوئ هر یو تنظیم به راځي هلته به راننوځي خپل دا د پردی بیرغ بلته راوړئ په موږ باندې بیا په ملي بیرغ منئ دا چې تاسې دا شی نن بدل کړئ سبا دا ستا حکومت ختم شي او دا خو داسې نه چې ستا حکومت بلته همیشه وي سبا دا ستا حکومت ختم شي او ستا دا بیرغ بیا راکوزوي تا ته به څومره زور درکوي او که نن ته همدغه ملي بیرغ په خپل ځای پرېږدي افغانانو زړه به مو ګټي سبا بیا تا ته تکلیف نه وي ځکه چې ملي بیرغ پاتې دی په خپل ځای باندې خو نه کوئ تاسې کې بعضې کړی دي موږ یې پېژنو سر هم پې خلاص دی چې سیا مهربان هغه د پردي استخباراتو ته کار کوي
نه غواړي چې ملي شیونه دلته پاتې شي ملي شیونو پسې راغستې سیمه دا کم دغه تعلیم پسې تاسې راغستې ده نور کم کار چې تاسې د ولس په خلاف نه کوئ دا خو ټول د ولس دا خو ټول یعنی اور باندې تیل اړول دي اور سیمه ربانه سپرغۍ تازه کول دي تاسې خو هغه کار کوئ دا زمونږ نیوکو ته لږ سوچ وکئ د زمونږ خبرو ته موږ سوچ وکئ ما د پاکستان په باره کې چې کومې خبرې کړي الحمدلله نن هر یو پاکستاني هغه خبرې کوي هغه زما یو خبره نن په ثبوت ورسېده پرون سانګزی صاحب وایي والله موږ به دغه سره موږ 20 کاله هلته مبارزه کړې ده موږ به پاکستان سره ګورو ډیلاکونه نه ستاسې نه مخکې هم دلته په دې ځایونو ډېرو خلکو ډیلاکونه شته چې سر یې وښو سنګر یې پرېږدو پلانې دی بستانې دی نن څه شو هغه خلک ډیلاکونه نه عملي کار ستاسې په کور کې ستاسې د وطن بچي پښتانه افغانان په خوست کې بمباري شوي د دې بدله پکار ده چې بدله یې والئ د دې بدله تاسو ته پکار ده په دې نه خلاصېږئ چې یاره موږ کمزوري یو هغه یو دا یو ته خو د مخکې نه اوس زورور یې د مخکې نه در سره اوس قدرت ډېر دی د مخکې نه در سره اوس مهمات ډېر دي ورکه دې پنجاب له سردردي پیدا که که نه ما تاسو ته مخکې ویلې چې دا پنجاب ته په والله کې پرېږدي چې ته په ترقۍ لاړ شي دا پنجاب ته پرمختګ ته والله کې پرېږدي دا پنجاب ستا سر سودا داله کړې ده او روانه ده ستا د نظام په خلاف ته وګوره دا ورځ په ورځ به دا کار کېږي چې دې پنجاب ته د سردردي نه پیدا کړي په رب العالمین باور وکړه که ته زمان هلته یو سړی حکومت ونه کړي یو سړی والله کې په افغانستان کې هر څوک دی هر ته راولي دا پنجاب په د جهاد پې ورلګوي افغانان ورونو 45 کاله موږ سره سیمه مهربانه لوبه روانه ده خر هماغه خر او کتې بدلوه هېڅ ملي شی نو تجمن خلک نه دي هېڅ د ولس په قصه کې نه دي چې دا ولس څه شی غواړي د ولس څه تقاضا ده څه ارمان دي ځوانان مې روان دي خارج ته پوی خلک مې روان دي خارج ته سیمه مهربانه او زه راځم ورور کله ملي بیرغ پرې ونښلم کله ورور د خلکو ګیرې پورې ونښلم کله یو شی او کله بل شی دا ستاسې اسلام یوازې همدغه ګیره همدغه ملي بیرغ دی دا کوم دا ستاسې اسلام دی ته د خپل طالبان دي د 80,000 کېنوه چې دې کې څومره په صحیح اسلام باندې پوهېږي څومره پوهېږي که 10% پوهېدل زه به تا ته جرم درکړم خپل ځان هم اصلاح کوي موږ تاسو ته مخکې ویلي چې نه د مجاهد موږ ته د اسلام دغه کوي موږ الحمدلله مسلمانان یو 1400 کاله 1400 کاله نه د طالب دا دغه کوي چې یاره موږ ته د مسلمانۍ دغه راکوي موږ خپل ځانونه هم اصلاح کوي موږ نه بېغمه اوسئ دغه کابل جان دی مخکې پکې مونځونه کېده اوس هم پکې مونځونه کېږي په همدغه افغانستان کې مخکې جوماتونه ته ما ته وایې چې د اشرف غني صاحب په وخت کې ډېر جوماتونه جوړ شوي او مدرسې که ستاسې په وخت کې جوړ شوي وخت د دې مکتبونه او دا مدرسې تاسې وشمارئ څومره جوماتونه او مدرسې د اشرف غني صاحب په حکومت کې جوړ شوي چې تاسې پرې د کفر ټاپې ورکولې څومره طالبان څومره علما د مدرسو نه خلاص شوي خبره دا ده چې دلته خو ظلم هر چا کړی دلته خو وحشت هر چا کړی خو خبره دا ده چې دلته وروسته مهربانه اوس دا د دې په حساب نه پوهېږو خبره چې ورته کوې لکه واچه ته لګوي کاڼه دي ړانده دي ګونګین دي مونږ خو ویله چې تاسې به ډېر شی نه زده کړي مونږ خو دا ویله چې وروره د مسکو کې د لیلن په دسترخوان هر چا ډوډۍ وخوړه مجاهد هم وخوړه او بل هم وخوړه او بل هم وخوړه ډېر به دنیا نه مونږ چلونه زده کړي همداسې په چین کې همداسې په پاکستان کې همداسې په قطر کې همداسې په فرانسه کې همداسې په نورو ملکونو امریکا کې اوس په تاسې دا ملکونه لیدلي چې دا ملکونه څه رقم د ولس ته خدمت کوي دا ملکونه څنګه د ولس په تبه روان دي تاسې خو دا کار نه کوئ تاسې مهربانه دغسې پر یک کې تم لرې کوئ طالبانو دغه داخلي جاسوسان هم لرې کوي زه درته صفا ویم درته ویم دوی هغه کارونه کوي چې د افغانستان د اسلام په خلاف د افغانیت په خلاف د ولس په خلاف د ملي ګټو په خلاف باندې دا کارونه کوي زه درته صفا خبرې کوم مه کښېنوئ دغه شان د خلک په دې ټیویانو باندې دغه مه کښېنوئ چې کله سیا مهربانه کله یو رقم ته خبرې وکړي کله بل رقم ته د اسلام په ضد خبرې کوي هغه خبرې کوي چې نه په قرآن کې راغلي او نه په حدیث کې راغلي د خدای په لحاظ باندې موږ ملي بیرغ غواړو ملي بیرغ زموږ سره کرښه ده د ولس تقاضا ده د ولس غوښتنه ده د اشرف غني غوښتنه نه ده ته ملي بیرغ نه یې وجلې ته دغه ټوپک چې د څنګ ته پروت دی دی وجلې ته چې دغه ټانګ باندې اوس ګرځې دی وجلې ته چې دغه موټر کې ګرځې دی وجلې ته چې دغه هلیکاپټر کې ګرځې راګرځې تیارو کې دی وجلې ملي بیرغ څوک نه وژني دا ستا د پلار نیکه بیرغ و ملي بیرغ دی زما د پلار نیکه ملي بیرغ دی ولې د خلکو زړونه کړوئ ولې د خلکو زړونو نه ازار وباسئ ولې ولس تباه کوئ بربادوئ په دې شیانو باندې وطن نه چلیږي صفا یې درته وایم ملا برادر صاحب
صفای درته مجاهد صاحب، صفای درته قاری صاحب، خو ستا وانه کوم تا سره لایفونه ما ډېر کړي، د موبین صاحب تا سره ما لایفونه ډېر کړي، تاسو ټولو وانه دغه کوم چې داسې پر یکم د خپل قطاعت نه وباسئ، دغه پردي جاسوسان هم دغه نه وباسئ او ملي بیرغ په ارګ باندې ولګوئ. تاسو خو باید د زور وکئ، کلاشینکوف به د سره وي، خلکو والا وحشت به وکړي، کوتک به د سره وي. دلته په خارج کې په میلیونهاوو افغانان دي، تاسو په دې باندې تاسو خپل بیرغ منلی شئ؟ زه قسم دی چې زه وصیت کوم، وصیت چې مرګ حق دی، هېڅ شک پکې نشته دی چې کله هم زه مړ شم زما په تاوت باندې به د افغانستان دا درې رنګه ملي بیرغ اچوئ، دا زما په قبر باندې به د ملي بیرغ دغه جنډه لګوئ، دا زما وصیت دی او انشاءالله دا د هر یو افغان وصیت دی چې څوک افغانیت مني او څوک افغانستان مني. موږ هېڅ کله بل بیرغ ته نه منو، هېڅ کله موږ ته بل بیرغ منظور نه دی. شرمونه مو شرمولو، په هر مملکت کې نظامونه بدلیږي مګر ملي بیرغ نه بدلیږي. دا اوس عمران خان حکومت لاړو، شهباز شریف راغی، یو ګلدانه هم بې ځایه نه شوه، نه ملي بیرغ ته چا ګوتې ویوړې، نه ملي شیانو ته چا ګوتې ویوړې. زموږ چې راج دی مهربانه ملي شیانو پورې کاري، بوته مالوزه وه، ملي بیرغ هم د منځه وړه ورور صاحب مهربانه، په مکتبونو کې هم ګوتې وخه، په صاحب مهربانه په سندرغاړو پسې هم راواله. ته سندرغاړو ته تاسې څه شی ورکوئ؟ تاسې کوم دغه لرئ چې د سندرغاړو یو وظیفه ورکوئ، یو دوه وخته ډوډۍ امکاناتو ته برابر کړئ. موبایل روا دی، خو سندرغاړی چې سندره وایي ناروا ده. موبایل د سندرغاړي د سندرې نه زیات ناروا دی، زیات د مردارۍ د چټک شی نه پکې دي. هغه د تا سره صاحب مهربانه انټرنیټ کاروم، ټوله دنیا کې شیونه ګورم، پکې لوڅه لغړ پکې ګورم. دا خو که ته ګورې او که نه ګورې ستا ته مخې ته راځي، خو مګر هم د سیل مخالف یم، ولې چې د اسلام په خلاف باندې دی. بلکې تاسو ته مخکې ما 2 کاله مخکې ویډیو کړی چې افغانستان راځي چې افغانستان یو جومات کو، دا نه بدل کو چې د دنیا غټ جومات چې دی هغه افغانستان شو. راځئ چې بارودو سپلای چې دننه ورنودو سپلای به وباسو او چې بارودو سپلای به اچو. راځئ یو 4-5 غټ تنبې پکې ولګو، په یو ګوټ کې ملا ناسي، بل ګوټ کې ملا ناسي، به دغه ټول ستا شي. نه ملي اردو زموږ په کار ده، نه زموږ وروره یو شی نه دی په کار. جومات کې ختمه خبره، دا وجل کېږي خو به نه بمباریانو خو به روانې نه کېږي، ختمه خبره. جومات یې صاحب مهربانه نه ملي اردو شته، نه پکې مکتب شته، نه پکې څه شی شته. به جومات یې الله اکبر منځونه کوئ او الهي نصرت یې پسونه به هم راولیږي او صاحب مهربانه او پیسې به هم راولیږي او وریجې به هم راولیږي، ورشی به راولیږي، بس تاسې به هم خورئ او صاحب مهربانه نور طالبان به هم در سره خوري او دغه نور کم ولس که پاتې به هم در سره خوري. ته ولس غم وکئ، ولس روزانه ته زما تاسو ته دا ویډیوګانې زما شته چې تاسې به وګورئ چې د مارچ دا 3مه میاشت مې ښودلې وه چې څومره افغانان به د افغانستان نه وځي، او تاسې ګورئ چې د اختر نه وروسته به څومره افغانان نه وځي، ځکه چې تاسې هغه کم امید چې تاسې زموږ دی هغه امید باندې تاسې په ورځ باندې اوبه واړوئ. زما ویډیوګانې شته 5 میاشتې 6 میاشتې ما دلته د ملا یعقوب صاحب عکس لګولی، د نورو طالبانو زما 5 پیجونه په هغې بند شو. ما تاسو ته ویل زنده‌باد ځکه چې تاسې په ډورنلین باندې خپل دغه ښودلو، نو ما ته چې زنده‌باد وروره موږ په حمایت کې وروره زموږ د وسه چې څه کېږي موږ په ځکه دا وطن زموږ دی، موږ ته هغه خلک پکار دي چې زموږ نظام ته زموږ افغانستان ته ژمني، زموږ ملي ګټو ته ژمني، خو موږ په دوکه کې مه ساتئ چې ذبیح الله مجاهد وایي چې ملي بیرغ په خپل ځای پاتې ده. لویه جرګه راغواړم، لویه جرګې ته ضرورت نشته، ملي بیرغ ټول افغانان مني او که راویم غواړي 99% خلک به وایي چې همدغه ملي بیرغ دی. نو تا ته یا 2 خبرې دي، یا دا ولس تا ته مسلمان نه ښکاري، همدا 50-60 طالبان تاسو ته مسلمانان دي، یا صاحب مهربانه افغانان هم دي هر شی دي. بیا ویې چې زی ولسه زی چې څنګه په ونه وي کې د افغانستان خالي کړی او بې خالي کړي، که اروپا ته دی، که پاکستان ته دی، که ایران ته دی، که هر شي کې ته دی، په تاسې باندې نخرې کېږي، وجل کېږئ، تباه کېږئ، بېعزته کېږئ، لاړ شئ. خو دا افغانستان زموږ د 50-60 طالبانو دی. صفا خبرې درته کوم، صفا خبرې، رښتیا خبرې چې دي هغه ترخې دي. دا ترخه زما عزم کوي، دا به ستاسې په پیداواني وي، د افغانستان په نظام په پیداواني به وي. موږ په هر قیامت واني د افغانستان په ارګ باندې 3 رنګه ملي بیرغ غواړو. د دې نه د تېرېدل د خپل د بې غیرتۍ هغه اخري حد به وي. دا زموږ د مور څادر دی، څوک چې په دې باندې غیرت نه کوي د هغې نه به بې غیرته سړی نه وي. څوک چې بل بیرغ په ملي بیرغ مني د هغې نه به بې غیرته سړی نه وي. څوک چې ملي بیرغ 3 رنګه نه مني د هغې نه به بېکاره سړی نه وي، بېکاره افغان به ترې نه وي.
ملي بیرغ زموږ سره کرښه ده په الله سپارمه دغه دا کې د هغه طالب په دا کې چې پرون د دوکان ته تللی بیرغ دې راښکته کړی داسې د کریمنل فتحه کو داسې د واشنګټن فتحه کو داسې د پنجاب فتحه کو چې بیرغ پسې راغلی ته د خوست د ماشومانو پوښتنه وکړه ورشه هغلته د پاکستان نه دې پوښتنه وکړه د ایران نه دې پوښتنه وکړه که نرې ملي بیرغ ته تکړی دوکاندار پسې راشي سترګې وباسي په شرمونو وشرمېږي بې شرمو